په مزار شریف کې د فول رزم سیالۍ د ګل سرخ کپ تر نامه لاندې د یوې ورځې لپاره ترسره شوې چې د بیلابیلو عمرونو شپېتو لوبغاړو پکې برخه اخیستې وه. دغه سیالۍ د هیواد د فول رزم فدراسیون په نوښت او د بلخ ولایت د بدني روزنې او سپورت ریاست په همکارۍ ترسره شوې. په یادو سیالیو کې د هیواد د بیلابیلو ولایتونو لوبغاړو ګډون درلود چې په پایله کې 30 تنو لوبغاړو خپلو سیالانو ته ماتې ورکړه او د اتلولۍ په ګټلو سره لومړی مقام خپل کړ. د دې سیالیو موخه د فول رزم لوبو پراختیا، د نویو استعداد لرونکو لوبغاړو په ګوته کول او د یادو لوبغاړو د تخنیکي ظرفیتونو پیاوړي کول ښودل شوي دي. هدف از برگزاری مسابقات البته بهترینای خودم جدا میکنیم از اینجا و این حالت مسابقات ها در هر کمپ ما در ولایت‌های ما برگزار بکنیم، ببینیم که شما باور بکنیم بسیار یک سطح بالای است، تاثیرات زیاد داره. ورته مهال ګډونوال لوبغاړي د دا ډول سیالیو ترسره کول د سپورت د ودې او د ځوانانو د هڅونې لپاره یو اغیزمن ګام بولي او د داسې پروګرامونو پر دوام ټینګار کوي. ما بسیار خوش هستیم که مسابقات شروع شده. مسابقه را گرفته استاد به خاطر که ما تشویق شویم. در بده بدنی میخوایم که همون مسابقه برگزار شود بین ولایت‌های مختلف. باید وویل شي چې د فول رزم ورزش دمګړۍ په هیواد کې د مخ پر ودې لوبو له ډلې څخه شمیرل کیږي چې د ځوانانو په راجلبولو سره د ورته لوبو ترمنځ یو ځانګړی ځای موندلی دی. د دې سیالیو تنظیمونکي ټینګار کوي چې په منظم ډول د داسې سیالیو ترسره کول به په دې برخه کې د وړ اشخاصو په ګوته کولو او د لوبغاړو د چمتووالي کچې په لوړولو کې مهم رول ولوبوي.